نن ورځ کروندګر نوښتونه کوي. په کرنه کې د مضره بوټو ایستل تر ټولو دروند کار شمیرل کیږي. له همدې امله سټیفن هاینریش چې له کوچنیوالي په کرنه بوخت دی داسې یوه آله جوړه کړې چې د لیزر وړانګو په مرسته مضر واښه له منځه وړي. دا آله په یوه داسې تراکتور باندې نصب شوې چې له سټلایټ سره وصل دی. تراکتور په اتومات ډول حرکت کوي او په پټي کې مضره بوټي له منځه وړي. نصب شوی د کامرو سیستم کولی شي د کرنیزو بوټو او واښو ترمنځ توپیر وکړي او د لیزر وړانګه په دقیقه توګه هدف له منځه وړي. د مصنوعي ځیرکتیا سافټویر دا توان لري چې د بوټي د ودې هر پړاو وپیژني او معلومات یې ثبت کړي. په کرنه کې د کچالو سورت یا ترتیب هم ډیر سخت کار دی، داسې کار چې ډیر لږ خلک یې غواړي ویې کړي. توماس شتانګل یو داسې د مصنوعي ځیرکتیا سافټویر جوړ کړی چې ډبرې، د خاورې ټوټې او خراب کچالو پیژني او تر انسان یې څو چنده چټک سره جلا او سورت کوي. دا ماشین په یوه ساعت کې 40 ټنه کچالو یعنې د یوې لویې لارۍ بار سورت او تنظیموي چې د 4 کسانو کار شمیرل کیږي. مصنوعي ځیرکتیا به په راتلونکي کې د کرهنې تکنالوژۍ په بشپړه توګه بدله کړي، خو اوس مهال دا تکنالوژي لا د پیل په لومړیو پړاوونو کې ده.